یاد ذرا یقینا الله حرام کړی دی په اور باندې هغه څوک چې لا اله الا الله وایي او په دې باندې د الله رضا طلب کوي او د الله مخ پې طلب کوي. دغه حدیث واورئ. عتبان ابن مالک رضی الله عنه دا یو صحابي دی د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر یو قوم امام و نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله زما او د دې مسجد په مابین کې یو خوړګۍ ده، باران چې کله وشي دا خوړګۍ راوځي نو زه لړون سړی ما زما سره څوک قاید هم نشته چې ما راولي، لہذا زما په دې کور کې یو ځای کې مونځ وکړه چې زه د هغې نه زه د مانځه جوړ کړم چې کله باران وي سیلۍ طوفان وي چې زه هلته مونځ کوم. بس هغه ویل ټیک ده. نبی صلی الله علیه وسلم هغه د څاښ په ټیم کې راغی، صحابه کرام ورسره دي. عتبان ابن مالک کور ته چې کله داخل شو ویل این تحب ان اصلیه، کوم ځای ته خوښوې چې مونځ پکې وکړم؟ هغه ورته یو ځای ته اشاره وکړه یا رسول الله دې ځای کې لاله مونځ وکړه، افتتاح یې وکړه. هغه ورغی دوه رکعاته مونځ یې هلته وکړو. بیا عتبان ابن مالک وایي موږ نبي صلی الله علیه وسلم دپاره څه لږه حلوا شانته تیاره کړې وه، شیره شانته دا مو له تیاره کړې وه، نو هغې ته مې ایثار کړه. میلمه و که نه، میلمه خلک قدر کوي. چې کله کېناستو نو خلک دا خبرې اترې کوي که نه، په دې کې خلک خبر شو محلې والا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راغلی دی. بس یو دم باندې خلک راغله کور ته، کور ډک شو. کېناسته خلک خبرې کولې، دغه شیره یې خوړله. په دې کې ورته ویلم خلک خبرې کوي. اینما ما فعل مالک بن دحشن یا دخیشن، دو قسمه یو روایتونه پکې نقل دي. مالک چې کوم مالک ابن دحشن هغه څه چلو کا خو نه ښکاري چرته. یو سړي پکې ویله ذاک منافق لا يحب الله ورسوله، او منافق دی مړه الله او رسول سمینه نه ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي؟ اوس دا نه وایي چې دا څنګه دا ولی او تحقیق محقیق وغیرہ معلومات نه ښه ګمان کوي. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي لا تقل ذاک، دا خبرې مه کوه. الا تره قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، تنینی چې هغه کلمه د لا اله الا الله ویلې ده او په دې کلمه د لا اله الا الله د الله مخ او د الله دیدار غټوي. هغې سویل الله ورسوله اعلم، سړي ویل الله رسول ښه پوهېږي، خو اما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه الا الى المنافقين. یا رسول الله موږ چې عام ګورو دغه تعلقات او دغه ناسته پاس او دا خبرې د منافقانو سره دي، د منافقانو سره ناس پاس دی چې موږ ځکه وایو چې منافق دی. هغه چې د منافقانو سره ناس پاس او خبرې اترې ورسره کولې خو ګاونډیګرت و علاقه ده، یو کلی او یو وطن دی، خامخا تعلقات داسې راځي یو بل سره. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. یاد ذرا یقینا الله حرام کړی دی په اور باندې هغه څوک چې لا اله الا الله وایي او په دې باندې د الله رضا طلب کوي او د الله مخ پې طلب کوي.